سلامونه مې ومنئ په دې هیله یم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. نن بیا هم راځو یو داسې اپلیکیشن چې یو ډېرې ښې پیسې ورکوي. نور کار نه غواړئ، یوازې تاسو د عکس په کتلو، د ویډیو په کتلو او د په شیر کولو باندې تاسو روپۍ ګټلی شئ. هغه روپۍ تاسو بیا خپل موبایل ته هم لګولی شئ. زه درته ثبوت سره ښیم انشاءالله. ویډیو نه غټوو، راځو شروع کوو. لومړی به تاسو راسئ پلی سټور ته. نو تاسو پلی سټور کې ورته ولیکئ ډیلی سټیټس ډیلی سټاټس ارن منی. دا تاسو انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی. کله مې انسټال کړ بیا به راسئ اوپن به کړئ چې همدغه دا دلته اپلیکیشن ما انسټال کړی دی، تاسو یې کتلی شئ. نور کار نه غواړئ، صرف اوس راځو شروع کوئ. یو څه انتظار کوو. همدغه دلته ماته اپلیکیشن خلاص شو. زما څه نیټ لږ کمزوری دی. یو څه انتظار باسو. دلته راواړولو. لومړی تاسو راسئ دلته پاس چې کوم درې ټکي نشان دی، نشان به تاسو ووایئ. نشان به چې کله ووایئ دغه درې ټکي نشان دلته به تاسو راسئ، لاګین ته به راسئ. لاګین ته چې راغلی دلته لاګین ده، لاګین ته چې کله راغلی لاګین مو ووایو. دلته تاسو لیکلي دي لاګین ویت فیسبوک، لاګین ویت ګوګل. تاسو له کوم څخه لاګین کیږئ ننوځئ. زه فیسبوک ما مخکې اکاونټ لرو، زه د فیسبوک څخه داخلیږم. تاسو دلته به تاسو کله ننوځئ تاسو نه یو ریفرل کوډ وغواړي. تاسو ته په سکرین باندې ما ریفرل ته شو کړی، تاسو به ریفرل کوډ داخل کړئ. په هغې باندې تاسو ته هم 100 پوینټ درکوي او ماته هم راکوي. دلته وګوره، دلته زه راسم، دغه د زما اکاونټ جوړ سو. زه تاسو ته زما ارنینګ هم ښیم. کوم هغه چې دلته کوم ارنینګ دلته لیکلی ده، د ارنینګ تاسو کلیک وکئ. زما ارنینګ ګوره دغه ده چې 140 پوینټه دي. دا تقریبا 14 یعنې مثال 1000 پوینټه $1 سره مساوي ده. دلته تاسو ګوره چې زما ډالر چې کوم سټوري مثال ما کوم ګټلي دي تاسو کتلی شئ. او دا کوم دلته چې تاسو ګورئ دلته تاسو یو تاسو ته ریفرل کوډ درکوي. دا تاسو ریفرل کوډ ده. دومره تاسو خلک را دعوت کوئ شئ چې کله ننوځئ تاسو ته هم 100 پوینټ درکوي، هغو ته به هم ورکوي. او چې کله تاسو زما له ریفرل کوډ نه راشئ تاسو هم 100 پوینټ درکوي. دلته ګورم 140 پوینټه ما سره دي. تاسو اوس یو عکس دلته تاسو ګوره عکس شو کوم. زه دغه د زما عکس شو که اوس یو بل هم شو کومه چې هلته ما سره 140 پوینټه ول. یو څه نیټ لږ کمزوری دی نن. دغه د بل عکس زه شو کوم. تاسو تر دې پورې پاتې کېږي چې هلته عکس هم راوړي او دا کوز یعنې عکس راواخته. زه اوس بېرته ځمه، مثال زه بېرته راځمه د دریو خطو ته دلته راځم. ما ارنینګ نه بیا کلیک کومه چې ما سره څه جمع شوي دي که نه. یعنې هلته ما دوه عکسونه یعنې هلته تاسو ګورئ 146 پوینټه شول، چې 146 پوینټه شول. دلته تاسو ګورئ ما چې کومه اوس تصویرونه مثال یو دا تصویر ما هغه کړه، یو مې دا تصویر هغه کړه چې ماته دلته یعنې هغه مې راکړه. دلته تاسو ګورئ دلته دا 3 پوینټه دي، دلته مثال 3 پوینټه دي.
خو تاسو کله یو زبردست هغه ده چې تاسو کله یو عکس ته ناست یم ننوځئ مثال یو بل ښه تاسو ته ښیمه چې کله ګوره زه دلته یو بل هغه ته ننوځم یو عکس تاسو ته به شپږ پینټه درکوي یو عکس باندې دلته وایي عکس چې راغلمه عکس خو ما خلاص کړه یعنې ما ته 3 پوینټه راکړل زه اوس غواړم چې ما ته شپږ پینټه راکړي یو عکس په لیدلو ډېر اسانه ده یو څه انتظار کوو لږ نیټ کمزوری ده لږ بخښنه زیاته غواړم چې زما نیټ ډېر کمزوری ده دا څه مشکل دی که ولې شبکه هم اوس صحیح شو تاسو که مثال عکس وکړه تاسو ته 3 پوینټ یې درکړل خو اوس باید یو عکس باندې تاسو باید شپږ پوینټ درکړي هغه تاسو باندې شیر باندې کلیک کوئ دلته شیر څه دغه شیر باندې کلیک کوئ زه راځمه شیر باندې کلیک کوم چې کله مو شیر باندې کلیک وکړل تاسو ته ډاونلوډینګ روان سي چې کله سلو ته ورسیږي تاسو ته به 3 پوینټه نور هم درکړي مثال یو عکس ته خو راځئ هسې هم راځئ خو باید له شپږو پوینټو سره لاړ شئ یو څه انتظار کوم دومره وخت نه غواړي زما نیټ لږ کمزوری ده ځکه دې په خاطر لږ وخت نیسي که ستاسو نیټ قوي بیا دومره وخت نه نیسي زه یو څه ویډیو سکیپ کوم بیا راځم ما وکتلو نیټ زیات نن کمزوری دی انشاءالله دلته تاسو مثال تاسو ته هغه ښایم چې ما مخکې کوم شیر کړي دي راوسو مای ارنینګ ته راځو تاسو ته زه هغه ښایمه نن نه پوهېږم چې نیټ بیخي زیات دومره کمزوری ده چې دا ولې تاسو ګورئ دا پوینټ هم بیخي راړی نه مخکې اوسه تیز و انشاءالله تاسو زه خپل واتساپ نمبر هم لیکم کومه ستونزه وه بیا واتساپ ته هم میسیج کولی شئ دلته تاسو ګورئ دا یعنې دا دوه تصویرونه چې ما ولیدل د نیمه اوس کوز راځو چې ما کوم شیر کړي دلته ګوره تاسو ګورئ یو دا تصویر ګوره دا تصویر چې دلته ما یوز سي د ایمیج دا ما کتلی دی مثلا دلته 3 پوینټ راکړي دي دا 3 پوینټ تاسو ګورئ او بل دلته ګوره یو دا تاسو دلته پاس وګورئ یو شیر د ایمیج ما شیر کړې ده دغه دواړه یو تصویر دی نه ما ته 3 پوینټ دلته راکړي تاسو ګورئ نور مثال په یو عکس باندې تاسو شیر کولی شئ او دلته ماته یو سل او 250 پوینټ شول چې 1000 پوینټ له یو ډالر سره مساوي کېږي دلته تاسو ګورئ دلته لیکلي دي مساوي او اوس راځو څنګه مثال کولی شو چې موږ ویډیو یا عکس پورته کړو په هغه باندې موږ څنګه راځو دلته د کوم هغه چې تاسو ګورئ د جمع علامه د جمع علامه او بخښئ یو څه ستونزه ده دا کوم د جمع علامه چې تاسو ګورئ دلته تاسو لیکلي دي رایټ کویټ مثال دا لیکل کولی شئ مثال اپلوډ ویډیو کولی شئ او اپلوډ ایمیج یا تصویر به کولی شئ اپلوډ ګفټ کومه تحفه کولی شئ دلته چې مثال دې ته مو پام وي چې دلته یو ګوره زه اوس اپلوډ ایمیج زه وایم لږ ګوره دلته ماته لیکلي دي یو کین اپلوډ سټیټس ان سنډے اینډ کین ټیسټ ډے ویل یو لایک ټو لرن مور اباؤټ اف دا یوازې تاسو کولی شئ د مثال د سنډې یا د یکشنبې یا د دویم په ورځ تاسو اپلوډ کولی شئ البته د یکشنبې په ورځ وبخئ سټرډې سنډې یعنې مثال له دویم په ورځ تاسو کولی شئ د یکشنبې په ورځ تاسو کولی شئ دا عکسونه اپلوډ کړئ نور تاسو نشئ کولی چې دا اپلوډ کړئ انشاءالله نور بس څه نه وي کې پاتې تاسو نه یو پوه شوي نور هر څه انشاءالله نور چې بني نور کار نه غواړي
او بخی خدای د هغه کار پاتې د مثال چې څنګه کولی شو موږ ترې ویډرا وکړو. دلته راځو 3 ټکي نشان ویو، دلته راځو مای ارنینګ ته راځو. دلته ګوره تاسو لیکئ ریکویسټ ویډراول. مثال څنګه کولی شو دلته مثال دغه د ریکویسټ دغه چپ لاس تاسو ګورئ ویډرا هسټري ده، یو ریکویسټ ویډراول ده. دلته دنې باندې کلیک کوو. دلته مثال دلته تاسو لیکلي دي سلیکټ پوینټ میتود، مثال تاسو کوم هغه ته لیکئ. مثال دلته لیکلي دي پیپال ده، پی ټی ایم ده، پون ګوګل پلی ده، انټرنیشنل اکاونټ ترانسپورټ ده، دلته نور هم دي. زموږ افغانستان کې چې ده مخیم دغه د پون ده. دلته مثال موږ کولی شو نور بیا ډېرې کیسې دي مثال وکړه دا وکړه. دلته مثال موږ خپل د تلیفون شماره ورکولی شو. او مهمه خبره دا ده چې تاسو به خپل د هیواد کوډ انتخابوئ، لکه په افغانستان کې چې دا 00093 یا مثبت 3 او پاکستان کې 2 او نوره شمیره 0 او ما خپله شمیره انتخاب کړه. زه اوس وایم سینډ ریکویسټ وایم. دلته تاسو ویډراول منیمم مثال 10,000 پوینټه به تاسو ولرئ. موږ هغه اوس نه لرو. مثال 10,000 پوینټه له $10 سره مساوي کیږي. چې کله تاسو 10,000 پوینټ ولرئ، موږ اوس 152 پوینټه لرو. چې کله 10,000 پوینټه ولرئ نو تاسو دا ترې ویډرا کولی شئ. انشاءالله نور کار نه غواړي، یوازې په لیدلو، شیر کولو او ویډیو په لیدلو. او ویډیو هم تاسو کتلی شئ، هغه لږ وخت غواړي او د عکس پخې دومره ورځ کې ورته ننوځئ. نور به انشاءالله چې نه وي کې پاتې. خدای دې وکړي چې څه مو زده کړي وي او په پوه شوي وئ.